السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګلالی محصلینو په دې ویډیو کې په FSRM باندې خبرې کوي یعنی فایل سرور ریسورس منیجر دا چې فایل سرور ریسورس منیجر څه دی خبرې په ان شاء الله په پورا وضاحت سره اوس کوو مګر اول راشي دا کوم ځای را انسټالیږي ګوره سرور ته به راشئ دغه فایل سرور چې دی که نه ملګرو دا رول دا موږ سره بای ډیفالټ را انسټال وي مګر زیاتره فیچر یې چې دی هغه انویلیبل وي هغه به موږ را انسټاله وروسته په کرار صحیح ده ګورئ فایل اینډ سټوریج سرویس دلته موږ سره شته یو څه شیان پکې شته مګر یو څه نشته FSRM به موږ را انسټالوو ګوره که دلته زه راشم دلته ما سره فایل سرور ریسورس منیجر په نامه هېڅ هم نشته خو زه مجبور یم چې منیج ته راشم ایډ رولز ان فیچر ته راشم نیکسټ یې کوم دی ځینه yes next دلته ځینه فایل and storage services ته راشم فایل and MCSE ته راشم او دلته ګوره فایل سرور ریسورس منیجر FSRM پیچ ورته ایډ کم او دې ځینې نیکسټ یې کم ریسټارټ ته که ضرورت و ریسټارټ یې کړه او دې ځینې انسټال کړم اوس به موږ سره د FSRM یعنی فایل سرور ریسورس منیجر هغه کوم فیچرز چې دی دا د فایل سرور ریلیټډ دی دا به را انسټال شي او اوس به انشاءالله موږ په ده باندې په تفصیل سره خبرې وکړو چې دا د څه لپاره استعمالیږي او څه لپاره کار کوي صحیح دی یو پیر را انسټال شي موږ پرې انشاءالله بیا خبرې کوو نو انسټالیشن پروګرس کې دومره وخت نیسي آی تھنک ملګرو کوم چې فایل سرور ریسورس منیجر دی د نوم نه معلومیږي د فایل سرور مربوط چې څه ریسورسز دي دا فیچر منیج کوي یعنی د دې نه علاوه ګورئ ملګرو فایل سرور چې دا موږ سره ډېر اهم دی دا باید داسې موږ خلاص پرې نه کړو چې اینډ یوزر او یا امپلای چې کوم کارمند دی هغه چې په څه کوي او پې کوي نه دا به موږ منیج کوو نو دې لپاره FSRM دی دلته ټول باندې کلیک وکړئ فایل سرور ریسورس منیجر راغلی که نه دلته اوس موږ سره شیان دي کوډ منیجمنټ دی فایل سکرینینګ دی او سټوریج ریپورټ منیجمنټ دا موږ سره هم شیان دي اوس چې دا را انسټال شو اوس به راشو لږ به MS Paint ته لاړ شم او یو لږ سره سامي به وکړم ګورئ ملګرو دا موږ سره فایل سرور دی صحیح ده او د ده نه موږ دلته چې دی کلاینټس ته سټوریج ورکړی صحیح ده چې مو ورکړی storage دا کلاینټ او دا کلاینټ چې کوم دی دا لس د فایل سرور سره کنیکټ دی او د فایل سرور له ریسورسز له منابعو نه ګټه اخلي ریسورس صحیح شوه ریسورس فور ایگزامپل یو ریسورس به ته سمپل دا ووایم چې د دې فایل سرور نه دې کلاینټ ته موږ یو هم فولډر جوړ کړی دی یا مو ورته نیټورک ډرایو میپ کړی دی او دا ته قلارې ګټه اخلي نو که چیرته موږ سره FSRM نه وي FSRM نو موږ په اینډ یوزر باندې داسې کوم خاص بندیزونه نشو لګولی بس دا اینډ یوزر د دې ځای نه چې مربوط د دې فایل سرور کېږي چې هر رقم ګټه ترې اخیستی شي اخلي ترې آزاد دی خو موږ FSRM را انسټالوو وروره زه د فایل سرور ټول ریسورس منیج کوم ته ته اجازه نه درکوم چې ته هر څه پرې وکړې نو زه څه کوم اول په تا باندې کوټه لګوم فولډر بیس کوټه همداسې کوټه خو چې دی که نه موږ هم لګوی شو چې په ټول ډرایو باندې ولګوو فولډر بیس کوټه په تا باندې زه کوټه لګوم ورور جانه چې تا ته زه 500 یا 1000 MB یا 1 GB یا 1.5 GB ځای درکوم د دې نه اضافي ځای نشته دا در باندې یو قیودات ولګېدل بل قیودات در باندې دا لګوم لیمیټیشن در باندې دا لګوم چې همدا 1 GB ځای درکوم ټول نه درکوم یو دویم په همدې 1 GB کې به ورور جانه ته هر څیز نشي اچولی شی به نشي کوې هر څیز به نشي اچوې زه تا ته وایم دې کې ویډیو فایل ما اچوه دې کې اډیو فایل ما اچوه زما ارګنایزیشن ویډیو واړو سره کار نه لري ستا څه کار دی دې کې ویډیو اچوې او زه کولی شم بیا د ریپورټ هم را جوړ کړم صحیح ده د دې ریپورټ هم بیا زه جوړولی شم چې چا کوم یوزر څه اچولی دي څومره فایلونه اچولی دي نو فایل سرور ریسورس منیجر ډېر زیات اهم دی اوس به انشاءالله موږ دا کارونه دلته وکړو زه به راشم لږ نه شاید دلته ما کوم فایل تیار شیر کړی وي زه به راشم شیر ته ګوره
نارمل په نامه چې کوم شیر دی که نه دا ما تیار شیر کړی نارمل زه صرف لږ فل فارمیشن دې خان ته ورکړم چې مشکلات نه یم دې نارمل نه موږ کار واخلو صحیح ده دې سپي سي ته راشه نارمل چې کوم فولډر دی د باندې پراپرټیز او سیکیورټي ته راشه او دلته لږ ایډوانس ته راشه دا انهریټنس یې لږ ډیسیبل کا او دې نه ایډیټ ته راشه ایډ ته راشه خان یوزر ما سره دی کلاینټ کې دی چېرته چې دا اکسس کوم فل فارمیشن ورکړه صحیح شو او تیار شیر دی نو چې شیر دی زه اوس دلته راځم که نه د وینډوز 10 ته راځم خان یوزر دی پکې اوس دلته زه یو کار کوم وینډوز ای وهم دلته دی کې د سپي سي ته راځم او د دې کې به وي یا به خیر مشکل نشته په هر طریقه چې تاسو کوئ زه به راشم دا شیر به اکسس کړم او دا نارمل چې کوم فولډر دی رایټ کلیک وکړم او دا به میف ډرایو کړم میف نیټورک ډرایو زیډ لیټر صحیح دی یس فینش ګوره ته اوس وینډوز ای د سپي سي ګورې ملګرو دا چې کوم ډرایو دی که نه دلته چې ما ته راغلی آیا دا د کمپیوټر خپل دی نه دا خو د سرور دی که نه فور ایگزامپل دا ما سرور دی فایل سرور د فایل سرور کې چې دا ما ته دا ځای د کوم ځای نه راکړی دی ته ما ته دا وایي دی کې څونه ځای اویلیبل دی 2.3 جی بي دلته د کلاینټ ته راشه څومره ځای اویلیبل دی 2.3 جی بي نو که چېرته په سرور کې 200 جی بي ځای خالی وي کلاینټ ته به ټول اویلیبل وي نو کلاینټ دلته چې څه اچوي هلته به د سرور نه ځای نیسي نو د سرور ریسورس کلاینټ غلط استعمالوي زه پې اول لیمیټیشن دا لګوم روجانه 2.3 جی بي نه 500 ام بي څومره صرف او صرف تا ته زه 500 ام بي ځای درکوم د ده نه زیات ځای نه درکوم نو اوس به لیمیټیشن پې موږ لګو او قیودات به پې لګو او زه به ریسورس منیج کوم دا د کوم ځای نه کېږي اوس راځئ د خدای په حکم سره دلته راشئ سرور منیجر ته نن مې لږ موډ جوړ دی انشاءالله ویډیو به هم ښه راشي اوکې اول ویډیو سټارټ ده که نه یس داسې نه چې پیریانو ته غږږو ښه دلته راشه فایل سرور ریسورس منیجر ته راشه په دې کې ګوره لومړی کار موږ سره کوډه منیجمنټ دی کله کوټه منیجمنټ باندې تاسو داسې کلیک وکړئ که نه دلته تاسو کوټه لګوی شئ ګورئ ملګرو تاسو هلته چې فولډر باندې ډرایو باندې رایټ کلیک وکړئ هلته تاسو یوازې ټول ډرایو باندې دغه لګوی شئ که نه کوټه لګوی شئ خو یوزر هم ورته ښودی شئ دلته ورته یوزر نه شئ ښودی مګر په فولډر باندې کوټه لګوی شئ ګوره تاسو مستقیما دلته کوټه هم لګوی شئ خو اول ته کوټه ټمپلیټ دی ګورئ ملګرو دلته تیار یو څه ټمپلیټ یې جوړي دي ګوره ځنې کوټه موږ سره هارډ دي او ځنې کوټه موږ سره سافټ دي ګورئ ملګرو هارډ کوټه دې ته ویل کېږي که نه دا څه وایي 10 جی بي کوټه سره کم ده هارډ ده معنا که ته دا په چا لګئ دا کوټه ته په چا لګئ نو 10 جی بي نه هغې استفاده کوی شي خو له 10 جی بي اوړېدی نه شي بس وارننګ به ورته ورکړي نور ډیټا به نه شي اچولی مګر سافټ کوټه څه وایي ګوره 200 جی بي کوټه سره کم ده سافټ ده سافټ څه معنا موږ به ورته وارننګ ورکړو چې وروره 200 جی بي پوره شو ګوره مخکې مه ځه خو که بیا هم ځي تلی شي نو تاسو به څه وایئ چې د دې کوټه بیا لګولو هدف څه دی د دې کوټه لګولو یو هدف دا دی چې تاسو منیټرینګ کوئ یو کس تاسو وایئ چې روزانه 200 جی بي نه مخکې مه ځه وارننګ ورکوئ خو که بیا هم ځي تلی شئ یا تاسو ټیسټینګ پرپوز دپاره هم دا کار کوی شئ فور ایگزامپل تاسو ګورئ چې 200 جی بي زه یو اینډ یوزر ته ورکوم که هغه صحیح منیجمنټ وکړي نو هېڅکله به هم زموږ په ارګنایزیشن کې هغه 200 جی بي ته ونه رسېږي نو تاسو سافټ کوټه لګوئ چیکینګ کوئ ګورئ چې په یو میاشت په جریان کې 200 جی بي ته رسېدی شي که نه باید واوړي نو چې واوړي بیا موږ وایو چې یار نه 200 جی بي زموږ د اینډ یوزر دپاره عموما کمه ده نو راځئ 400 جی بي کړو او هارډ کوټه به یې کړو دا ټیسټینګ دپاره هم استعمالېږي منیټرینګ دپاره هم استعمالېږي صحیح ده سافټ کوټه کې هغه کم لیمټ تاسو ورکړی ملګرو هغه چینجېدی شي صحیح ده نو دا موږ سره ملګرو مخکې نه تیار جوړ کوټه دي ښه ایډیټ ګوره تاسو دې کوټه کې چینجز هم راوستی شئ د 10 جی بي چې کوم کوټه ده دې کې تاسو چینجز راوستی شئ دا ټمپلیټ چې د مخکې نه جوړ دي نور څه نه ده ګوره 10 جی بي دی 100 ام بي دی 2 جی بي دی 15 جی بي دی ګوره موږ به کې 500 ام بي دپاره یو دغه جوړ کړو ګوره دا نومونه دي ښه منیټر دا ګوره دا تاسو ته چې دا سافټ کوټه چې وي دا عموما د منیټرینګ لپاره استعمالېږي ګوره نوم یې ورکړی دی منیټر 10 ام بي والیوم یوسیج دا نومونه دي ګوره 500 ام بي دپاره یو کوټه شته خو په سافټ کې ده آیا په هارډ کې د 500 ام بي دپاره کوټه شته چې زه یې ولګوم نه نو زه خپله یو کوټه هم جوړوی شم او په د اګزسټینګ کوټه کې هم تغیرات راوستی شي ښه ملګرو د 200 ام بي راشه ایډیټ ټمپلیټ کا او دې ځای کې تاسو کوی شئ دا 200 ام بي 500 ام بي ته واړوئ
یعنی دې کوټاګانو کې هم تاسو چینجز راوستی شئ. دا ټمپلیټ دي ښه. اوس درته د ټمپلیټ یو ګټه وایم چې د ټمپلیټ ګټه څه ده. رایټ کلیک وکړه کریټ کوټا ټمپلیټ، یو نوی ټمپلیټ جوړ کړه سره. ټمپلیټ نیم، ټمپلیټ ته نوم څه ورکړئ؟ زه ورته ورکوم restricted quota. ډسکرپشن ورکړئ نه څونه 1500 MB ځای ګور دلته ورته ولیکه 1500 او دلته ورته ولیکه په قرار یار MB 1500 MB شو. صحیح ده. دلته اوس راشه هارد کوټا وایي ډو ناٹ الاو یوزر ټو ایکسیډ د لیمټ. یوزر ته اجازه نشته چې هغه لیمټ نه وځي. که سافټ کوټا ما ته سافټ کوټا ګوره یوز فور مانیټرینګ، زه ورته یم هارد کوټا به یوازې وي. وایي تھریش هولډ اضافه کې زه ورته یم یس ایډ کراته. یو وارننګ ورته په څو کې جنریټ کیږي؟ زه ورته یم کله چې 80% د استعمال کړل 80%، یعنی 80% د 1500 MB نه دی 80% استعمال کړ. فور ایگزامپل 400 MB ته ورسېدل به یو وارننګ ورکا. د 1500 MB نه خو به اوړي نه، مګر وارننګ ورته په 80 MB کې ورکړه. بیا ورته نور تاسو ته چینجز کوي شي ښه کنفیګریشن کوي شي چې سند ان ایمیل. کله چې 80% ته دا ورسېدو نو اډمن ته یو ایمیل ولېږه. فور ایگزامپل د اډمن ایمیل دی ماهر افغان 1999@gmail.com. خو تاسو به دلته آوټلوک کنفیګر وي ښه، ایکسچینج سرور به وي، دلته به ایکسچینج سرور کنفیګر وي. ایمیل سینډ ایمیل یوزر ته ایمیل ولګي. هو د ایمیل سبجیکټ به څه شي وي ګوره دلته انوایرمنټل ویریبل تیار لګېدلی دي کوټا تھریش هولډ، دا میسج به ورته ولېږي. نور ایونټس لاګ هم تاسو کوی شئ. ګوره ما ته وایي SMTP دی نه دی کنفیګر نو ځکه مشکلات ورکوي. درته مثلا دی کې دا ریپورټ جنریټ کو دا ټول کارونه تاسو کوی شئ. زه اوکې مشکل نشته یس کدی نه اوکې. ګوره 1500 ریسټریکټډ په نامه دغه ګوره دا دی ریسټریکټډ کوډا 1500 MB هارد. ګورې ملګرو د دې ټمپلیټ دلته لګولو ګټه به څه وي؟ ګوره تاسو د دې یو ښېګڼه دا ده تاسو 1500 MB ریسټریکټډ کوټا جوړه کړه، بس دا تاسو په 100 یوزرانو ولګوله. سبا یو ځل ارګنایزیشن هغه خپل خبره واخیسته ویل چې نه یار 1500 MB ډېر کم دی، 1.5 GB کوي. نو ته به اوس هر یوزر ته به 1.5 GB کوي، دا خو به ډېر سخت 100 یوزرانو ته نه. دا ټمپلیټ دی دا ټمپلیټ تا په چا لګولی دی؟ په 100 یوزرانو. نو راشه ټمپلیټ کې چینجز راول، دلته رایټ کلیک وکړه ایډیټ ټمپلیټ کا دې ځینې 1.5 GB کوي 1500 MB کا چې 1500 MB دی کړل او دې نه به دا سیف کی فور ایگزامپل دا سه دې نه به دا زیات کی او دې نه به دا اوکې چینجز کی د ټمپلیټ کې به چینجز راشي. دا ټمپلیټ به 1500 MB په ځای فور ایگزامپل ځای ته 1 GB کم یار تاسو پته ولګي. فور ایگزامپل 500 MB وو 100 یوزرانو باندې ما دا ټمپلیټ لګول دی. اوس یو ځل نه خبره راغله چې یار 1 GB کا نو رایټ کلیک به وکړي ایډیټ ټمپلیټ به کې دې نه به ورته ولیکي 1 او دې نه ورته ولیکي GB معنا 1 GB او دې نه دا اوکې کا او دا apply template only to derive quota that match this original template. چا چې دا ټمپلیټ اپلای کړی ټول باندې ولګوم یس. ګوره 100 یوزران دي دا ټمپلیټ په لګېدلی دی 100 یوزران ته هر څه چینجوي ټمپلیټ چینج کا ټول ته به چینجېږي. نو دا ټمپلیټ دی ملګرو منګه هارد ټمپلیټ جوړ کړو 1 GB دپاره ریسټریکټډ کوټا نوم ورته ورکړو. صحیح ده. نو موږ سره یار کوټاګانې هم شته دا کوټا لګې که دا کوټا اوس به کوټا اپلای کړې مې نه ده. اوس به دلته رایټ کلیک وکړي ګوره کوټا نشته خیال شته کریټ ا کوټا یو کوټا به جوړه کړي. کوټا په چا لګې دلته ورته ګوره هغه ځای ښیښه دلته ورته فولډر مونږ ښودی شو ملګرو هلته مونږ ډرایو باندې لګو دلته زه به فولډر لګوم په نارمل. خو یاد ساتئ ملګرو دلته ورته یوزر نه ښودل کېږي. خو دا نارمل فولډر چې دی دا ما یوازې چا ته ورکړی دی خان ته. نو په خان ولګېد اټومیټیک که نه دا به دې نه زه اوکې کړم. څه وایي کومه کوټا پې لګې ګوره دلته ملګرو پام کوئ ښه کوټا په چا ولګېدله په سی نارمل باندې. کوټا کومه کوټا پې لګې کوم ټمپلیټ دی ما خپل ټمپلیټ جوړ کړی ګوره ریسټریکټډ کوټا دا پې ولګوه. یا که دلته کوټا جوړوی شي هم جوړوی شي ښه دلته ډیفاین کوټا پراپرټي دا دې نه کریټ کړم. ګوره کوټا ولګېدل 1 GB کوټا ولګېدله ښه لا 0% استعمال شوی. اوس دلته راشم کلاینټ ته په کلاینټ به اټومیټیک کوټا لګېدلی وي که یو ځل زه ریفریش کړم که نه وي لګېدلي ګوره 1 GB وخت څو 2.3 GB ځکه نارمل چې کوم فولډر دی هغه دلته ځان ته د میپ ډرایو کړی دی نیټورک میپ ډرایو. نو هلته چې ما په هغه کوټا ولګوله اټومیټیک په دم ولګېدله. اوس د نمونې په ډول داسې خبره راغله چې یاره موږ چې کوم 100 یوزرانو باندې کوټا لګولې ده هغه کوټا 1 GB و هغه 500 MB کوي. نو ته هر یوزر ته مه ځه که نه یوزر ته ستا کار نشته راشه کوټا ته چشته راشه
کوټا ته او دلته ریسټرکټډ کوټا باندې کلیک وکړه ایډیټ ټمپلیټ کا دې ځینه دا بیته 1500 MB کا او دا دیزنه اوکے کا او دا دیزنه اوکے کا او دا دیزنه یو ریفریش کا بس دې کوټا ټمپلیټ کې فرق راغلی دا کوټا ټمپلیټ ما په چا لګولی دی په دې ځای مې لګولی دی نو اټومیټیک به دلته هم اوس چینجز راشي ګوره دا یو جی به اوس څو شي 1500 MB څو شو 1500 MB نو د دې ګټه دا شوه چې یو ټمپلیټ جوړ کا او په ټولو یوزرانو یې ولګوه بس بیا که ټولو یوزرانو ته تغییر راولي صرف ټمپلیټ کې تغییرات راوله په ټولو یوزرانو به اټومیټیک خپله هغه تغییرات راځي صحیح ده دا ګټه ښې ګڼه شوه اوس به ملګرو دا له دې څه نه نشي اورېدلی ښه ټمپلیټ دغه ټمپلیټ چې دی دا به د 1500 MB نه ورس یو غټه ښه ګڼو څه شی FSRM چې فولډر بیس دغه موږ کوټه لګوی شو نو مخکې داسې و چې د صاحب ته ټول 2.33 GB اویلیبل و یو ریسټرکشن مو پیدا ولګو چې زما ګرانه وروره ته نشي کوی چې 1500 MB نه زیات سیز واچوي خو دا اوس دې باندې یو ریسټرکشن شو بل ریسټرکشن په اوس دا هم لګوی شم ګوره دا اوس دې کې هر څیز کاپي کوی شي ښه 1500 MB ځای مې ورته ورکړو دا د 1500 ځای چې کوم سپیس دی دا د خود مختار شو چې څه پې کوي شي ګوره ویډیو هم ورته اچوی شي زه یو ویډیو راواغلم دې نه ښه کاپي او دلته راځي او دې کې پیسټ دلته کې ټول نه دی را انسټال او ځکه نه پیسټ کېږي خو زه یو هر څه چې اچوی شي ګوره اچوي ښه ټیکسټ یو فایل اچوي زه که یو کار وکړم دلته راشم ویو ته او فایل ایکسټینشن هیډن فایل ایکسټینشن دا راته واچوي فایل نیم ان ایکسټینشن راته وښایي ګوره اوس راته ښایي زه دلته راشم دې کې ما ټول څنګه نه دی انسټال کړی چې کاپي نه کېږي ری انسټال VMware ټول پکې نه دی انسټال که څنګه چې VMware ټول انسټال وي ملګرو بیا دغه کېږي دا بیا کاپي کېږي ښه نو دلته اوس دا ګوره ملګرو ویډیو م اچولی شي هر څیز اچوی شي انسټال تور که دا انسټال چې زه دا ویډیو را کاپي کړم چې تاسو ته وښایم هغې پر زه دا ویډیو لږ سټاپ کړم ښه ملګرو راځو نو پریکټس کوو اوس تاسو ته څه ښایم ملګرو تاسو دا وایم چې یو خو مو پرې ځای راکم کړو یو کار خو وشو 1500 MB دلته چې اوس دا څومره فایلونه جوړوي نه وي که نه اوس ما سره دلته ډیټا نه را کاپي کېږي دلته ټول مې هم را انسټال کړو خو یو څه مشکلات ورکوي نو دلته چې څومره فایلونه ته اوس اچوي دلته به دې صاحب ته دلته راځي چې د څومره ځای استعمال کړو ښه دلته ګوره 0% دی ځکه هلته بیخي موږ شی نه دی اچولی نو یو خو پې کوټه ولګېدله اوس زه وایم دا 1500 MB ځای کې بعضې فایلونه ورته زه وایم چې تا د نشي سټور کولی لکه زه ته وایم دلته ته ویډیو فایلونه نشي اچولی ته دلته داسې یو فایل نشي جوړولی چې فور ایگزامپل د هغه شارټکټ چې شی وي فور ایگزامپل یو فایل دلته داسې نشي جوړولی چې هغه دې داسې وي چې نیو ډاټ بیټ فایل نشي جوړولی ډاټ ایکزي فایل نشي جوړولی زه ورته وایم دا ځینې فایلونه دلته نشي سټور کولی صحیح ده نو زه اوس فایل سکرینینګ کوم نو د هغې دپاره به چې شته راشي ملګرو دلته فایل سکرینینګ دی په فایل سکرینینګ به کلیک وکړئ فایل سکرینینګ دا معنه زه ورته وایم دا 1500 MB ځای تا ته ما درکړو صحیح ده خو دې 1500 MB ځای کې ته ویډیو نشي اچولی ته پکې آډیو نشي اچولی 1500 MB ځای کې دا خو به نه کراس کوي په همدې کې درته وایم چې دا شیان به نشي اچولی نو د دپاره راشي 3 خبرې دي اول دې داسې یو کار کړی دی ملګرو چې یو څه فایل ګروپونه یې جوړ کړي دي ګوره د ویډیو او آډیو دپاره فایل ګروپونه جوړ کړي دي د بیک اپ دپاره د کمپریسډ فایلونو دپاره د ایمیل دپاره ایگزیکیوټیبل دپاره ګوره لکه .bat.cmd.com.exe دا فایلونه دي تاسو کوی شئ ګوره د فایل دی نه رایټ کلیک پرې وکئ ایډیټ فایل ګروپس پراپرټیز دلته ته وایې که نه ستا په فکر یو فایل دی چې هغه همدې آډیو ویډیو پورې ریلیټډ دی او دلته نشته نو ور اضافه یې که نو سټیریک کې ده وه سټیریک څه معنا ده یعنې چې نوم یې هر څه وي نوم پسې مه ګرځه خو چې فایل ایکسټینشن شوي زه به MKV او دې ځینې ده ایډ که ګوره ایډ شوی وایي دې کې اوس لاندې ښه MKV ګوره راغلی ته وایې MK ځانه وایې که نه یو فایل دی ته وایې دې ګروپ کې نشته او ما ته معلوم دی ویې لیکه که نه MKO راشه ایډ یې که
دې ځکه به راځي ګوره ام کې اوم راغلی یو خدا کاروش صحیح شوه د ایگزسټینګ څه دی دلته ته یو ګروپ شاید ته ګروپ هم جوړوی شي ګوره کریټ ا فایل ګروپ ته یو ګروپ هم دې ځکه جوړوی شي نوم ورته ورکه او دې ځکه راځه او څه اضافه کوه ایکسټنشن چې اضافه کوي داسې به اضافه کوي ښه سټوریک ډاټ یو سیز دی ډاټ ام کې دا ایکسټنشن دی دې ځکه ته کوی شي ملګرو یو خپل ګروپ هم جوړ کړي د دې معنا به څه چې ته خپل یو ګروپ جوړ کړي ګوره دا د دې معنا به دی که نه ته هم ګوره لکه زه تاسو یو مثال درکړم زه خپل ګروپ جوړ کړم راځئ لیټس کریټ ا ګروپ ماهر په نامه ګروپ مې جوړ کړو زه ورته خپل یو څیزونه ښیم زه ورته یم سټیریک بره تیار شته ملګرو خو زه خپله ورته جوړوم چې چا ام پی 4 ورکوو دا چې چا سټیریک ډاټ ای ایکزي ورکوله دا چې چا سټیریک ډاټ بیټ ورکوو دا ګوره زه د ویډیو او د اډیو هر څه مکس ورکوم چې چا سټیریک ډاټ سی ایم ډي ورکوله دا چې چا سټیریک ډاټ ام کې وی ورکوله دا بس دا فایلونه شو ماهر نوم ورته ورکو اوکې ګوره د ماهر په نامه دلته به اوس یو ګروپ جوړ شوی دیو داسې کار کړی دی آډیو ویډیو دپاره یو ګروپ جوړ کړی دی که ته غواړې آډیو ویډیو ټول بند کړي نو د آډیو ویډیو چې څه ایکسټنشن دیو ته معلومه دي د دیو د علم ګوره هلته ام پی 2 او ام پی 3 او ام پی 4 هغه ټول ایډ کړي دي خو که ته وایې چې یاره زه دومره ماهر یم او مایکروسافټ والا یو ویډیو چې دی د ویډیو ایکسټنشن دی تاسو به انشاءالله ایکسټنشن پېژنئ او هغه مایکروسافټ نه هېر شوی نه دی ایډ کړی نو راشه د ایګزسټینګ ګروپ کې ورته ایډیټ وکړه که نه یا خپل یو ګروپ جوړ کا نو دوی داسې کار کړی چې ویډیو آډیو یې بیل کړی دی سیسټم فایلونه یې بیل کړي دي آفس دپاره یې بیل کړي دي ګوره ډاک او ډاکس او ډاکم یعنې څه چې د ورډ او ایکسل دا دي خو زه یو ایګزسټینګ جوړوم ایګزسټینګ ګټه به دا وي چې دا ماهر دی که نه ګوره دا بیټ چې دی ایګزیکیوټیبل فایل دی دا مې د هغې نه راغستی دی ام کې وي بیل رقم فایل دی نو ملټیپل زه پکې یو بل هم اضافه کوی شم ګوره د ډاکس هم پکې اضافه زه ورته د ورډ فایل به هم نشي سټور کولی یا ټي ایکس ټي هم پکې اضافه کوم سټیریک ډاټ ټي ایکس ټي د نوټ پیډ فایل نشي سټور کولی نو یعنې زه اچار جوړوم اچار نو ماهر چې دی که د اچار جوړل صحیح ده اوس فایل سکرینینګ ټمپلیټ اوس به دلته یو ټمپلیټ جوړوي دې ګوره بلټن ټمپلیټونه هم جوړ کړي چې ټمپلیټ جوړنې کې هم کار نه کېږي بلاک آډیو اینډ ویډیو فایلس بلاک ایمیل دلته راشه ته خپل یو ټمپلیټ ورته جوړ کړه کریټ فایل ټمپلیټ د ټمپلیټ ته نوم څه ورکړې زه ورته یم بلاک ایوریثینګ دا یې نوم شو صحیح شوه دا یې نوم شو اوس دلته راشه څه وایي اکټیو سکرینینګ کې که پیسیو سکرینینګ کې اکټیو سکرینینګ دې ته ویل کېږي ملګرو لکه څنګه چې هارډ کوټا وه اکټیو سکرینینګ څه معنا زه ورته وایم چې دا شیان بند کا نو زه ورته وایم چې دا شیان بند دي لکه ام پی 3 بند دی ام پی 4 فایل بند دی دې کې ته نشي اچولی زما په دې سپیس کې دغه ما چې درته کوم ډرایو درکړی دې کې نشي اچولی صحیح ده نو چې کله دا فایل هلته اچوي اجازه به ورته نه وي دې ته وایي اکټیو سکرینینګ او پیسیو سکرینینګ څه معنا وارننګ به ورته ورکوي چې یار اجازه نشته خو مګر سټور کوی شي نو تاسو به وایئ چې په بخښنې سره چې دا د څه لپاره استعمالیږي دا مونیټرنګ دپاره استعمالیږي چې ته وایې که نه چې ګوره ما خو درته ویل چې دا فایلونه مه اچوه دا یې بیا هم اچوئ پرېږده چې واچوي چې څه کوي وروسته بیا ریپورټ موږ جنریټ کوو بیا به ګیر کو پکړه اردو کې څه وایي پکړه کرینګې صحیح ده ګیر به یې کو نو اکټیو سکرینینګ کوي که پیسیو زه ورته وایم یاره اکټیو دې کې ګورئ د ماهر په نامه دا سیس چې دی مینټین فایل ګروپ وایي په کم ګروپ ګوره دا اوس زه ټمپلیټ جوړوم ښه ټمپلیټ بیل سیز دی زه ورته یم بلاک ایوریثینګ چې کوم دی که نه دا سیس پکې اضافه کا دا ماهر تاسو داسې هم کوی شئ ملګرو چې دلته ورته دوه درې ګروپونه وښایې ښه دا آفس فایلونه ماهر فایلونه دا ټمپلیټ به نو که دا ټمپلیټ ته اوس په هر چا لګوي نو ماهر ګروپ کې چې کوم شیان بلاک دي دا به بلاک وي ذهن خلاص کوي ښه کانسپټ خلاص کوي ګوره چې غوړ منګو غوندې به راته نه کښېنئ ګوره لږ خبره پیچیده ده چې اول به ګروپ جوړ کړي چې ګروپ دې جوړ کو بیا به ټمپلیټ جوړ کړي او په یو ټمپلیټ باندې ته ملټیپل ګروپ هم اپلای کوی شي ښه خو زه به ورته صرف دا یو خپل ګروپ وښایم ګوره ته دې چې یو بل ګروپ هم جوړوی شم دې کې ځای په ځای زه به دا ورته اوکې کړم ګوره بلاک ایوریثینګ اکټیو سکرینینګ ټایپ یې اکټیو دی او کم ګروپ یې کارولی صرف ماهر ګروپ دلته راشه ماهر ګروپ کې چې شی بلاک دي ماهر ګروپ کې دا شیان بلاک دي ته پې دوه هم لګوی شي ښه دلته راشئ رایټ کلیک وکړه او ایډیټ ټمپلیټ وکړه تاسو ته به یې زه وښیم چې دوه پې ولګوم ایمیج فایلونه دې هم بلاک وي نو ایمیج فایلونه اوکې کا اپلای ګوره اوس
بلاک ایوریثینګ یو ټمپلیټ دی اکټیو سکرینینګ ټایپ یې اکټیو دی او شي بلاک کوي ایمیج فایل کې چې هر څیز وي هغه به بلاک وي او ماهر خو تاسو ته ما وښودل خو د ایمیج فایل کې څه دی بي ام پي او دا شیان نشي سټور کولی صحیح ده اوس به راشو چې شته دا به اوس لګول شوی نه دی ملګرو ښه اوس به رایټ کلیک وکړي کریټ فایل سکرینینګ یو بله خبره هم درته وروسته کوم زه صحیح ده مشکل نشته دلته راشه نوم ورته ولیکه رشته فاتو ته وښیه په چا د اپلای کوي زه ورته یم داسې چل به وکړي په چا د اپلای کوي کوم ځای کې یعنې د تا چې دا شیان بلاک کړل دا به کوم ځای کې بلاک کېږي زه ورته یم لاړ شه د نارمل په نامه یو فولډر دی هلته لاړ شه اوکې او څه وکړه چې بلاک کړل ته راشه بلاک آډیو نه بلاک ایوریثینګ دا ما جوړ کړو که نه دې ځای کې ته یو خپل هم جوړوی شي زه به کریټ ګوره راغله راغلې نه اوس به دا اپلای کېږي ګوره رایټ کلیک وکړه دې ځای کې لږ ریفریش کړه اوس لاړ شه د خدای په حکم سره دلته راشه دې ځای کې هم لږ ریفریش وکړه اوس ته ټي ایکس ټي فایل ثبتوه نه به شي ثبتېدلی ګوره ځکه ټي ایکس ټي ما بلاک کړی دی ما ته څه وایي یو نیډ پرمیشن ټو پرفارم دس ایکشن دا خو ته نشي کوی یار ګوره زه د بي ام پي یو عکس ثبت کوم اب هم نصب کېږي ښه بیټ میپ ایمیج د بیټ میپ بي ام پي عکس اجازه هم نه راکوي دا ما ټول څه کړي دي ځکه اجازه نه راکوي ښه تاسو یو دغه هم نشئ جوړولی داسې یو څیز چې د هغې ایکسټنشن اخره کې څه وي بیټ یا سی ایم ډي وي تاسو نشئ کوی فور ایګزامپل د نمونې په ډول زه به دلته دا نه جوړ کړم ګوره اوس به دلته کاپي کوم نه به کېږي ښه دلته خو دا کېږي که نه زه به داسې کار وکړم چې خان نوم به ورته ورکړم د اخر کې به ټي ایکس ټي اخوا کړم او دلته به ولیکم نوم چې شی ای ایکزي مې بلاک کړي نه سی ایم ډي خو مې بلاک کړه نه مې دا بلاک کړي کنټرول سی سره مې دا وکړو وینډوز ای په دې فولډر کې نشي اچولی نور چې هر څه کې کوی شي ښه پیسټ ما څه وایي you need permission to perform this text action نه کېږي دا فایلونه نه اچول کېږي اوس بل کوم که فایل چې وي هغه اچول کېږي لیټس چیک می راځه لیټ می چیک اټ زه دې ځای کې یو ایکسټنشن ورکړم ایچ 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 ګوره دا ایکسټنشن خو هلته ما نه دی بلاک کړی که نه کاپي که دې ځي نه دلته راشه دې سپیسي ته دلته پیسټ که دا به پیسټ کېږي صحیح ده ما ایکزي او سی ایم ډي دا فایلونه څه کړل نو په دې توګه اوس ته څه کوی شئ ملګرو تاسو داسې کار کوی شئ په دې کار باندې تاسو داسې کوی شئ ګوره څونه ریسټرکشن مې ولګوه اول ریسټرکشن مې دا ولګوه چې ما ورته چې 500 ام بي نه زیات ځای نشي کارولی یو اوس مې په دا ایکسټرکشن ولګوه چې 500 ام بي ځای کې ته ویډیو فایل نشي اچولی آډیو فایل نشي اچولی نو دا مې داسې تغییرات راوستل صحیح ده اوس خبره مې دا کوله چې څنګه دا اخوا کړم دا فایل سکرینینګ اخوا کړم او دا کوټه څنګه اخوا کړم دې ځای نه نو هغې باندې انشاءالله اوس وروسته بیا خبرې کوو ریپورټ زه غواړم یو ریپورټ جنریټ کړم تاسو کوی شئ ملګرو هغه پیسیف سکرینینګ چې دی او یا سافت کوټه چې هغه موږ دپاره کوو چې مونیټرینګ وکړو نو بیا زه یو ریپورټ جنریټ کړم ګورم ریپورټ کې ګورم چې څوک ما سافت کوټه ته درکړې وه چا هغه ایکسیډ کړې ده کومو ګروپونو کومو اشخاصو ډېره ډیټا سټور کړې ده غټ فایلونه یې اچولي دي او دا شیان زه کتی شم نو دا به ریپورټ ته جنریټ کړي ښه ته کوی شي د سټوریج ریپورټ باندې کلیک وکړي او دلته راشي سکیجول ریپورټ ټاسک یو ریپورټ ټاسک ته سکیجول کا دیز نه کم فایلونه غواړي ته وګوري کوټا یوسیج ګوري موسټ ریسنټ ګوري لارج فایلونه ګوري فایلز بای سکرینینګ اډټ چې کوم فایلونه دا ورته ته ښودی شي دیز نه ته کوی شي دا پارامتر ایډیټ هم کړي ریپورټ پارامتر منیمم کوټا یوسیج راته وښیه دا شیان ته کوی شي ایچ ټي ایم ایل فارمیټ کې او د ډي ایچ ټي ایم ایل فارمیټ کې راته وښایه سکوپ ډېر اهم دی ښه یو مست سپیسیفای ا نیم ښه اول خو به نیم ورکړم دې ریپورټ ته به نوم څه ورکوئ نیو ریپورټ سکوپ ډېر اهم دی ملګرو ښه سکوپ کې ورته ته وایي چې ما ته اپلیکیشن ډیټا مو وښیه وه بیک اپ مو وښیه د ګروپ مو وښیه او د یوزرانو مو وښیه خو د چا دپاره زه درته یو فولډر ښایم صرف دې فولډر کې څه شی شوي د هغه راته وښیه یعنې هغه نارمل فولډر په نارمل فولډر کې چا څومره ډیټا اچولې د څه شوي دا راته وښیه دا به دې تاسو ایډ شو ښه نارمل تاسو ته څو فولډر هم ښودی شئ بیا نو یو ریپورټ د ایمیل ته دغه ته مو لېږه صاحب ته تاسو کوی شئ دا ورته ووایئ چې د هفتې په دې ورځو او په دې ټیم کې ماته څه کړه یو مست سلیکټ ایټ لیسټ ون ډے ان ایدر ویک صحیح شو زه سنډے کې
سنډې په ورځ ماته خایا دا ریپورټ راته سکیجول دی که نه اټومیټیک به نیو ریپورټ دا فایلونه لارج فایلونه راته خوا فایلز باید دا خایا دا او سکیجول 8 بجې 9 دقیقې هره هفته سنډې په ورځ راته دا خایا او تر اوسه پورې ګوره نه دی رن شوی ښه زه به رایټ کلیک وکړم جنریټ ریپورټ نو یو ریپورټ ختم دا اوس جنریټ کا یو هغه مې سکیجول کو زه به ډوپلیکیټ فایل وګورم او فایل بای سکرینینګ به وګورم او لارج فایلونه به وګورم بس سکوپ به ورته دا درې واړه واخلم او فولډر به د دې نه نارمل واخلم اخو ما سکیجول جوړ کوم ملګرو ښه نو بس سنډې ورځ چې کله راغله هر هفته کې به ماته یو ریپورټ جنریټ کوي او میلیوري چاته مې ډیلیور کوو بس اوکې دا بس ماته یو جنریټ ریپورټ ان د بیکګراوند نه وزه ورته ویټینګ کوم دلته راته ځای په ځای اوس جنریټ کا دا بس ماته یو ریپورټ جنریټ کړي دا چې تاسو کله ډېر ډیټا واچوئ د ریپورټ جنریشن ټاسک فیلډ وذ فالوینګ ایرر جنریشن ریپورټ جاب وذ ټاسک نیم ټاسک ته مې لکه چې نوم نو ورکړی بیا یار فایل سکرینینګ اډټ ما نوم ورکړو که نوم مې ورنه کړو رایټ کلیک ریپورټ جنریټ ناو ریپورټ نیم اټومیټیک دا کس دی right click run report task now that report rattan da was run ka kana yaar دا وای موږ د ټاسک په نوم کې څه مشکلات لرو دا به تاسو ټاسک جنریټ کې ملګرو او ټاسک به تاسو ته به د HTML فارمیټ کې وښیي هغه کې تاسو ته ټول یوزران وښودل شي چې ډېر فایلونه چا جنریټ کړي دي او چا ډېر دغه استعمال کړی دی زه استعمال کړی ټول شام تاسو ته وښیي تاسو اوس کولی شئ ملګرو چې دا کوټه د دې نه ډیسیبل هم کوي کوم کوټه چې موږ لګولې دلته رایټ کلیک وکړئ او ډیسیبل کوټه دا کوټه ډیسیبل کوي یس دا کوټه زما نه ده پکار رایټ کلیک لږ ریفریش کا او دلته اوس د کلاینټ ته راشه 1500 کوټه به دنه اوس لاړه شي به ته ورته هماغومره ټول ځای اویلیبل شو دا هم کوی شئ او فایل سکرینینګ هم تاسو ختموی شئ چې کوم فایل سکرینینګ تاسو لګولی دی دلته رایټ کلیک پرې وکړه او ډیلیټ دا فایل سکرینینګ ډیلیټ کا نو اوس به دا صاحب چې دی یو ځل رایټ کلیک وکړه لږ ریفریش کا او اوس دې پی سي ته راشه اوس چې دا دلته مې یو ځل لږ ریفریش وکاروه نو اوس که دا ټیکسټي فایل اچوئ او که هر څه کوي ګوره تاسو ته پام مو مخکې نه کېدل اوس راشه فایلونه اچوه مشکل نشته صحیح ده نو دا FSRM مو موږ سره چې FSRM باندې موږ کار وکړو چې مهم شیان پکې هم دا کوټا منیجمنټ او فایل سکرینینګ او ریپورټ جنریټ کول نو هیله لرم چې په دې درس باندې به هم ښه پوه شوي یاستئ